دا بې پیلوټ الوتکه ده او دا د بې پیلوټ الوتکې ضد دفاعي سیسټم. دا الوتکه شاهد نومیږي، ایرانی ده. د ځینو محاسبو له مخې د یوې شاهد الوتکې پر جوړولو ایران فقط $4,000 مصرفوي، یعنی د یو عادي موټر سایکل بیه. او د الوتکو ضد دا دفاعي سیسټم پټرویټ نومیږي، امریکایي دی. د یوه پټرویټ مزایل بیه شاوخوا $4 میلیونه ده. اوس چې امریکا د ایران د $4,000 د الوتکې مخنیوی د $4 میلیونه په مزایل کوي، نو په دې سودا کې امریکا تاواني ده. خو د امریکا لپاره دا سرخوږی هغه وخت لا هم ډیریږي چې د ایران د دې الوتکو یوه لویه ډله لکه د کفترو سیل په یوه ځل پر یو ځای برید کوي. په نظامي اصطلاح دې ته سوارم یا ډله ییز برید وایي. او د ایران دا الوتکې تل هم داسې کوي چې دا کار نه یوازې د مقابل لوري ټول دفاعي سیسټم ګډوډوي، بلکې مجبوروي چې د $100 میلیونو په ارزښت توغندۍ د دې ارزان بیه الوتکو پر رانسکورولو مصرف کړي. نو په دې حساب که دا الوتکې د دشمن هدف وولي هم د ایران ګټه ده، او که د دشمن مزایل دا الوتکه راوغورځوي هم. د ایران او امریکا د اوسنۍ جګړې له پیل راهیسې ایران پر اسرائیلو او په منځني ختیځ کې د امریکا پر اډو شاوخوا 5400 بریدونه کړي دي، چې په دې کې ډېره برخه د همدې شاهد ډرون الوتکو په وسیله سوې ده. جالبه دا ده چې امریکا په تیرو 500 کالو کې د هیڅ چا نظامي ټکنالوژي نه ده غلا کړې. د نظامي تجهیزاتو په شمول د ټکنالوژي په ډیرو ډګرونو کې نور نړۍ د امریکا پیښې کوي. خو د ایران دا الوتکه دومره نادره ده چې امریکایان یې دې ته وهڅول چې پرزه په پرزه یې راوسپړي او نقل ځینې وکړي. دا چې امریکا څنګه دا ایراني الوتکه غلا او کاپي کړه، دا کیسه خورا نوې ده او بیرته ورته راګرځو. خو د ایراني شاهد ډرون الوتکې یا په ټول کې د ځانمرګو ډرون الوتکو کیسه نوې نه ده. The Japanese High Command turns to a desperate new tactic. On the 25th of November 1944, a lone Japanese bomber closes in on the USS Essex. Its pilot is part of a new force, the Special Attack Corps, Kamikaze. دا د جاپان د سمندري ځواکونو د ځانمرګو پیلوټانو ټولۍ ده. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د پیلوټانو خپلې له بارودو بار الوتکې د دشمن پر سمندري بیړیو او تاسیساتو ورغورځولې. دې ډلې ته کامکازي ویل. خو کامکازي برید د یوې الوتکې او یوه پیلوټ د سر په بیه و، او دا سودا خطرناکه وه. له همدې امله په 1980 کلونو کې آلمان او امریکا په دې فکر سول چې باید یوه داسې ځانمرګې الوتکه جوړه کړي چې پیلوټ پکې مړ نشي. اوس پوښتنه دا ده چې که موخه یوازې د هدف ویشتل وي، نو ولې الوتکه ورته جوړوي؟ خو اوږدواټنه توغندۍ یا کروز مزایل هم دا کار کولی شي. خو داسې نه ده. د توغندۍ او ځانمرګې الوتکې توپیر دا دی چې کروز مزایل چې وتوغول سي سیده خپل هدف ته ځي، نو تا ته باید وار له مخه د خپل هدف دقیق ځای معلوم وي. که هدف لږ هم بې ځایه سي، ممکن مزایل خطا ولاړ سي. خو ځانمرګې ډرون الوتکه د دشمن پر سر په ساعتونو په هوا کې ګرځېدای او تم کېدای سي، او هر وخت چې دقیق هدف وموند په نښه کوي. که هدف پیدا نه کړي، ځینې ډولونه د اړتیا په صورت کې بیرته خپل مرکز ته هم ستنېدای سي. خو په هر صورت آلمان او امریکا هغه مهال نه وتوانېدل چې د بې پیلوټ الوتکې خوب په حقیقت بدل کړي، او د جګړو له سړېدو سره دا مفکوره هم سړه سوه او له پامه ولوېده. خو په منځني ختیځ کې یو کوچنی هیواد اسرائیل چې یو شمېر هیوادونه یې حتی تر اوسه پورې په رسمیت هم نه پیژني، د بې پیلوټه ځانمرګې الوتکې جوړولو ته لاس په کار سو. بالاخره په 1989 کې اسرائیل وتوانېد چې د حربي په نوم دا بې پیلوټ الوتکه جوړه کړي. په ورته وخت کې ایران هم خورا لیوال و چې بې پیلوټ الوتکې ولري. په همدې کلونو کې ایران د ابابیل په نوم بې پیلوټ الوتکه جوړه کړه. وروسته یې د صمد، موبین، آرش او شاهد په نوم د بې پیلوټ الوتکو بېلابېلې بڼې او ډولونه جوړ کړل. اسرائیل دعوه لري چې د شاهد ډرون الوتکې ډیزاین ایران له دوی نقل کړی دی،
خو حقیقت دا دی چې اوس ایران یو ډول د دې ډګر مخکښ دی. د ایران د شاهد کورنۍ، شاهد 116، شاهد 216 او شاهد 2 الوتکې د ځانمرګو ډرون الوتکو په ډګر کې یو نوی انقلاب راوست او درسته نړۍ د دې جنگي تخنیک او ټکنالوژي موثریت ته متوجه کړه. په 2022 کې د روسیې او یوکراین د شخړې پر مهال ایران د الوتکې روسیې ته هم صادرې کړې. روسیې یوازې د 2022 او 2024 ترمنځ پر یوکراین د ځانمرګو بې پیلوټو الوتکو 14,700 بریدونه وکړل او په دې ډول یوکراین د دې الوتکو د ازمایښت لپاره تر ټولو لومړی او مؤثر ازمایښتون شو. وروسته روسیې له ایران د دې الوتکو د جوړولو جواز واخیست. اوس په روسیه کې د نن کارخانې ورته جوړې کړې دي چې د ورځې شاوخوا 1500 بې پیلوټ الوتکې تولیدوي. د ایران ځانمرګي ډرون الوتکې د یوکراین لپاره تر ټولو لوی سرخوږی سو چې د یوکراین د پوځ او عامو وګړو خوبونه او ژوند یې حرام کړ. په کور، په بازار، په روغتون، په ښوونځي، لنډه دا چې د یوکراین د خلکو له زړونو په هیڅ ځای او هیڅ وخت کې د روسیې د ځانمرګو ډرون الوتکو ویره نه ده وتلې. ترهګري هم دې ته وایي چې یوه مور په ډاډه زړه خپل ماشوم ښوونځي ته نسي لیږلی چې بیرته به ژوندی راسي که نه. یوکراین په مالي او نظامي لحاظ د روسیې د مقابلې نه دی. له همدې عمله یوکراین اوس لکه د مات لاس د امریکا او اروپایي ملګرو غاړې ته لوېدلی دی. تر ډېره یې پر همدې مرستو تکیه ده. خو دا مرستې ورځ تر بلې مخ پر کمېدو دي او د امریکا نخرې مخ پر زیاتېدو. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting you. بل پلو د روسیې د ځانمرګو ډرون الوتکو بریدونه دومره ډیر دي چې مخنیوي ته حتی امریکا هم عاجزه ده. Росіяни вчергове атакували Україну шахедами. Масована атака на Україну. Ворог атакував одразу кілька міст. 3 людей поранені. Нічна атака шахедами. امریکا د تل په څیر د یو اپارچونیسټ په توګه د نورو په شر کې ځان ته خیر لټوي. د یوکراین دا جګړه د امریکا لپاره هم یو وړیا لابراتوار سو چې خپلې وسلې او نوې جوړې کړې الوتکې پکې وازموي. خو د یوکراین د پوځي چارواکو په وینا له یوکراین سره مرسته سوي امریکایي ډرونونه چې د امریکا په پرامنه فضا کې روزل سوي او ازمایل سوي ول د جګړې په حقیقي ډګر کې د ټینګې نه ول. ډېری به یا په ځنګلونو کې ورک سول یا به یې کنټرول له لاسه ورکړ او یا به په خورا اسانۍ د روسیې د ډرون درونکو سیسټمونو له لورې شنډ سول. په یوکراین کې د همدې ازمایښتونو او تجربو پر مهال امریکا یوه ژوندۍ نیول سوې ایرانۍ شاهد ډرون الوتکه تر نیولو وروسته امریکا ته یوړه. خپل انجنیران یې وګمارل چې دا الوتکه پرزه په پرزه وسپړي او د ریورس انجنیرینګ په کارولو د دې الوتکې کاپي جوړه کړي. د دوی لپاره پوښتنه دا وه چې ایران پر دومره بندیزونو سربیره داسې ټکنالوژي څنګه جوړه کړه. خو جالبه دا وه چې په دې الوتکه کې ډېره عادي او ساده ټکنالوژي لکه موټرسایکل ته ورته یو پیسټن لرونکی انجن او په آزاد بازار کې موندل کېدونکې نورې پرزې کارول سوي وې. امریکا په لومړي سر کې غوښتل چې د دې الوتکې فقط یو څو دانې نقل او کاپيانې د نمونې لپاره په دې خاطر جوړې کړي چې خپل پوځ او دفاعي سیسټمونه یې پر وړاندې وروزي. خو تر جوړولو وروسته یې ښه خوند ورکړ او پرېکړه یې وکړه چې دا الوتکې په لوی شمېر تولید کړي. هغه و چې د 2015 میلادي کال په جون کې د لوکس په نوم د ایران د شاهد ډرون الوتکې په تقلید جوړه کړې دا الوتکه رسما نندارې ته وړاندې کړه. This is the Locus drone, low-cost unmanned combat attack system. خو امریکا چې امریکا ده په دې الوتکه کې یو څه نوې ټکنالوژیانې هم ورزیاتې کړې لکه د سټارلینګ شبکې انتن چې له انټرنیټ سره به وصل وي، مصنوعي ځیرکتیا او د موټرسایکل د انجن پر ځای یو قوي انجن او د جی پی اس پرمختللي سیسټمونه. جالبه دا ده چې د روان کال د فبرورۍ پر 28 امریکا په همدې الوتکو پر ایران برید وکړ. او د ایران د جګړې له پیل سره د یوکراین جګړه نوره هم څنډې ته سوه. خو یوکراین سربیره پر دې چې ټولې نړۍ ته خپل د بېوسۍ ګریوان څیراوه په ورته وخت کې لاس تر زنې او تش د مرستو په تمه نه کښېناست. دوی پر ځان شپه او ورځ یې وکړه چې پر داسې نوښتګرو لارو چارو فکر وکړي چې په خپل مټ او خپلو امکاناتو د ځان دفاع وکړی سي.
دوی د روسیې د ایرانیو ډرون الوتکو پر وړاندې خپلې داسې ډرون الوتکې جوړې کړې چې روسیه او ټوله نړۍ ګوته په غاښ ورته پاتې ده. دا شی وایلډ هارنټ سټینګ نومیږي. د دې پر جوړولو ټول ټال 2500 امریکایي ډالر لګښت راځي او دا د روسیې د ایرانیو ډرون الوتکو اسرائیل دی. د انټرسپټر په لومړیو 5 میاشتو کې د روسیې 600 شاهد ډرون الوتکې رانسکورلې دي. دا پر ځانمرګي ډرون الوتکې ځانمرګي برید کوي. يوکراين د روسیې د ځانمرګو الوتکو پر وړاندې دومره پوخ سو چې اوس امریکا او په منځني ختیځ کې د امریکا ملګري هیوادونه د ایران د ځانمرګو الوتکو پر وړاندې له يوکراين مرسته غواړي چې خپل تجربې او ټکنالوژي ورسره شریکه کړي. څو اونۍ مخکې د یوکراین ولسمشر ویلي و چې امریکا او یو شمېر نور هیوادونه د ایرانیو ډرون الوتکو د نسکورولو لپاره رسما له یوکراین مرسته غواړي. Right now there are 201 Ukrainians in the Middle East and Gulf region and another 34 are ready to deploy. These are military experts who know how to help, how to defend against Shahid drones. Our teams are already in the Emirates, Qatar, Saudi Arabia and on the way to Kuwait. یوکراین په تیره 4 کلنه جګړه کې هغه د خوشحال بابا د خبرې په مصداق د زمري په خوله کې همت له لاسه ورنه کړ او د ننګونو په منځ کې ځان ته فرصتونه راوټکول. خبره دا ده چې د نړۍ د واک او ځواک نقشه مخ پر بدلېدو ښکاري. د انټرنیټ، مصنوعي ځیرکتیا او علم ته د آزاد لاسرسي په دې زمانه کې نوښتګر فکرونه په لږو اسبابو د نړۍ غنیترینو زبرځواکونو ته سرخوږی جوړولی سي. اوس پوښتنه دا ده چې موږ د پاکستان د پرلپسې یرغلونو او هوایي بریدونو پر وړاندې له انټرنیټ، مصنوعي ځیرکتیا او په ټول کې د علم او عرفان له دې پرانیستي سمندره څنګه ګټه اخلو؟ د ایران یو وژل سوي جنرال حسین سلامي تر خپل مرګ څه موده مخکې ویلي وه چې د یوې بې پیلوټ الوتکې جوړول دومره ساده دی لکه بایسکل جوړول. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې موږ د بایسکل جوړولو فابریکه لرو؟